السلام علیکم ټولو مشرانو ته حضورو ته او کشرانو ته ستړي مشي راغلاست وایم د صدر صاحب په اجازه باندې یوه کتا غزل نه وړاندې چې پتا پسې زه د هر کیر نه داسې ووتم چې پتا پسې زه د هر کیر نه داسې ووتم چې ما ته په خپله اوس د خپل ځان درک نه دی معلوم پتا پسې زه د هر کیر نه داسې ووتم چې ما ته په خپله اوس د خپل ځان درک نه دی معلوم کته خپل نشوي کېدی شي خودکشي هم وکړي خاموش کته خپل نشوي کېدی شي خودکشي هم وکړي ولې نو تا ته دا خود سره هلک نه دی معلوم مننه کته خپل نشوي کېدی شي خودکشي هم وکړي کته خپل نشوي کېدی شي خودکشي هم وکړي ولې نو تا ته دا خود سره هلک نه دی معلوم مننه او غزل مطلب ده چې زما د حافظې نظر ضرور ز کنجوسا زما د حافظې نظر ضرور ز کنجوسا نو بیا ولې تراغله د چا یاد به ناموسا زما د حافظې نظر ضرور ز کنجوسا نو بیا ولې تراغله د چا یاد به ناموسا او انتظار سے جنت خو په شیطان باندې حرام دی تبیا څنګه جنت خو په شیطان باندې حرام دی ته بیا څنګه راغلی د آشنا جنتي درته یې منحوسه مننه جنت خو په شیطان باندې حرام دی ته بیا څنګه راغلی د آشنا جنتي درته یې منحوسه او زه ستا په یاد کې جاړم ته زما په یاد کې جاړې زستا په یاد کې جاړم ته زما په یاد کې جاړې زه تا ته در مخصوص یم او ته ما ته را مخصوصه مننه زستا په یاد کې جاړم ته زما په یاد کې جاړې زه تا ته در مخصوص یم او ته ما ته را مخصوصه او چې اوس مې په تا بر شي نو قلم به درنه جوړ کړم انتظار صاحب چې اوس مې په تا بر شي نو قلم به درنه جوړ کړم د مرګ په ځای د ژوند سبب چې وګرځې کارتوسه چې اوس مې په تا بر شي نو قلم به درنه جوړ کړم د مرګ په ځای د ژوند سبب چې وګرځې کارتوسه مننه او هغه چې مخامخ شي نه ما سترګو کې اټال وه حریم صاحب هغه چې مخامخ شي نه ما سترګو کې اټال وه او زما د کمزورۍ درک ورخایه ما جاسوسه مننه هغه چې مخامخ شي نه ما سترګو کې اټال وه زما د کمزورۍ درک ورخایه ما جاسوسه او مکتب چې زما د بربادۍ په حال د ښې چرچکې وکړي اسیر صاحب زما د بربادۍ په حال د ښې چرچکې وکړي خو دومره ورته ووایه فراق نه دی مایوسه مننه زما د بربادۍ په حال د ښې چرچکې وکړي خو دومره ورته ووایه فراق نه دی مایوسه توجه مې وجه